ملګرو دغه نوی نظم په نن سبا حالاتو باندې تاسو ټول پښتون ولس ته په پښتنه مینه باندې ډالۍ. د نظم عنوان دی عجیبه لوبه شروع ده چې تپوس کې هر سړی په زړګي ړنګ دی، نور څه نشته، د باچا په کرسۍ جنګ دی، د دنیا ټول مخلوقات ورته حیران دي. عجیبه ده په وطن چې څه روان دی، یو غریب قوم دی چې هر وخت تباه کېږي، په مثال د واورې غرونو ویلې کېږي، وار په وار مو دغه ګل وطن ورانېږي، په نمبر کرسۍ ته خېژي بل کوزېږي. د دنیا ټول مخلوقات ورته حیران دي. عجیبه ده په وطن چې څه روان دی، یو غریب قوم دی چې هر وخت تباه کېږي، په مثال د واورې غرونو ویلې کېږي، وار په وار مو دغه ګل وطن ورانېږي، په نمبر کرسۍ ته خېژي بل کوزېږي. چې څوک حق وایي هغه سړی په دار کي، د روپو نه خپل جبونه ټول بمبار کي. دغه یوه قصه روانه ده چلیږي، وار په وار باندې یو یو غدار ودرېږي. چې څوک حق وایي هغه سړی په دار کې، د روپو نه خپل جبونه ټول بمبار کي. دغه یوه قصه روانه ده چلیږي، وار په وار باندې یو یو غدار ودرېږي. مړه لاشونه یو په مونږ کې ژوندی نشته، لوی لښکر دی د خبرې سړی نشته، ورځ په ورځ باندې ناشنا ناشنا ختمېږو، کله لوږې او د تندې نه مړه کېږو، په جومات او مدرسه کې شهیدان شو، کله کله هتکړو کې بندیوان شو. مړه لاشونه یو په مونږ کې ژوندی نشته، لوی لښکر دی د خبرې سړی نشته، ورځ په ورځ باندې ناشنا ناشنا ختمېږو، کله لوږې او د تندې نه مړه کېږو، په جومات او مدرسه کې شهیدان شو، کله کله هتکړو کې بندیوان شو. د بمونو په مونږ شوي تجربې دي، په مونږ شوي یاره هر قسمه نخرې دي، ډېر په چل باندې یو بل ته بدرنګ کړو، صرف خپلو مفاداتو لی په جنګ کړو. زندګي شوه په دوزخ کې زمونږ تیره، مرګ په وخت کې کلمه شوه زمونږ هیره. د بمونو شور غوغا وزن کدن کې، عجیبه لوبه روانه وه وطن کې. په مونږ شوي یاره هر قسمه نخرې دي، ډېر په چل باندې یو بل ته بدرنګ کړو، صرف خپلو مفاداتو لی په جنګ کړو. زندګي شوه په دوزخ کې زمونږ تیره، مرګ په وخت کې کلمه شوه زمونږ هیره. د بمونو شور غوغا وزن کدن کې، عجیبه لوبه روانه وه وطن کې. پښتون قامه تباه کېږي که یو نه شوې، په نه ځای کې په ناحقه ګناه مړ شوې. ستا په وینو به تر کومې دا سیاست وي، د دیان به درته دغه سوال منت وي، د دیان به درته دغه سوال منت وي.